کله چې موږ معلومات راټولوو او هغه څېړو نو موږ لومړی آیډنټیفیکیشن اف اپلیکیشن ایریاز اینډ یوزر دا موږ مشخص کوو چې موږ سره اپلیکیشن ایریاز کم دی او کوم یوزر موږ سره دی چې کله مو دا معلوم کړو چې په کوم ایریا کې زه کار کوم کوم یوزران به پرې کار کوي په کوم شکل به کار کوم زموږ معلومات څه ناڅه وشو نو په هغې کې ایریاز به مشخص شي هغه یوزر ګروپس به مشخص شي او کی انډیویژوال به مشخص شي یا کمیټیان یا ګروپ څوک چې پرې کار کوي چا سره کار کوي په کوم شکل کار کوي مخکې له مخکې نه دغه ټول شیونه باید مشخص شي چې زموږ کار اسان شي نو دې ته ځکه آیډنټیفیکیشن پروسس وایي هغې نه وروسته بیا موږ چې کوم موجوده ډاکومنټس دی هغه ګورو چې د دې موجوده سیستم په کوم شکل روان ده لکه ځینې فارمز به وي ریپورټس به وي دوسي به وي یا که کوم کمپیوټري سیستم دی هغه موږ ګورو او هغې نه موږ خپله آیډیا راخلو چې په دې کې کوم شیونه سم دي کوم صحیح نه دي هغې نه وروسته بیا موږ کوم چې هلته انوایرمنټ یا ماحول دی هغه اپریټینګ انوایرمنټ او یوز اف انفارمیشن دا موږ ګورو په هغې کې بیا موږ ته دا معلومات کېږي چې په دې سیستم کې کوم ډرابیکس دي کومې ستونزې دي زما کرنټ سیستم کې کومې ستونزې دي او په هغه سیستم چې ما پروپوز کړی یا زه یې جوړوم د هغه ګټې به څه دغه ټول شیان بیا موږ ته معلومات کېږي او هر ټایم له کسټمر سره یا له مشتري سره د معلومات شریکول پکار دي چې هغه ته هغه ووایي چې آیا دا زه صحیح روان یم یا غلط چې کوم سیستم هغه ته پکار دی باید هغه شکل باندې جوړ شي هغې نه بغیر کویشنر باید کس جوړ کړي کویشنر سوالنامه په هغې کې مختلف سوالونه وي د ادارې له منیجر سره له تخنیکي کارمندانو سره نورو سټیک هولډر سره باید هغه شریکه شي او د هغو نه هغه چې کوم صحیح معلومات یې هغه راټول شي چې بیا موږ صحیح تصمیم ونیسو د سیستم جوړ کړو چې د هغه هغه ستونزه حل کړي ستونزه یا ډېرې ستونزې کوي هغه حل کړي نو موږ هر وخت چې موږ معلومات راټولوو معلومات انالیز کوو نو د کسټمر چې کوم دی د هغه سټسفیکشن ډېر مهم دی هغه ته هر وخت باید د هغه قناعت ترلاسه کړو هغه سره موږ چې معلومات کوم راټول کړي د هغه نظر واخلو ځکه چې ابتدایي موږ کوم معلومات راټول کړي هغه کیدای شي فارمل نه وي کمپلیټ نه وي صحیح نه وي غلط وي پکې هغه بیا ورو ورو موږ اصلاح کوو ځکه په سافټویر انجینرینګ کې یو شی ډېر عام دی چې هر وخت چینج راځي هر وخت په تغییر راځي دا نه ده چې معلومات راټول کړو همدا به وي نه دې باندې به ورو ورو کار کوي او دا به هغه صحیح لارې ته به ځان ورو ورو جوړوي بل چې کوم ریکوایرمنټس موږ راخلو هغه د کوم څه چې موجوده په ادارې کې دي د هغې سره باید وکتلی شي او په هر وخت کې په دې باندې موږ دا تصمیم ونیسو چې زه صحیح روان یم که غلط The requirements reflect the initial understanding of a system that is not yet existing که یو څه اوس موجود نه وي په هغې باندې هم ته باید سوچ وکړي چې دا په راتلونکي کې دا شی راځي آیا زما په سیسټم کې بیا راځي که نه نو کسټمر سره باید سړی وګوري او هر وخت کې د هغې یو نمونه جوړه کړي او هغه ته یې وښایي د هغه رضایت ترلاسه کړي نو په دې لپاره موږ اکثره وختونو کې یو موقع پروټوټایپ جوړوو هغه دته ښایو سیده چې کوم معلومات مو راټول کړي دي او سیناریو ورته جوړو هغه پرې پوهیو که هغه تخنیکي کس دی خو ډېر ښه که تخنیکي کس نه هم دی هغه په شکل د اشکالو پوهیو بل موږ چې صحیح معلومات راټول کړو میټینګز باید وکړو ورکشاپونه سیمینارونه سیمپوزیم هغه سیمې له خلکو سره وګورو سټیک هولډر سره وګورو نور ادارې وګورو نورو ملکونو کې په نورو ادارو کې خلکو کوم کارونه کړي کوم ستونزو سره مخ شوي دي نو بیا زموږ سیستم به کامیابي او که داسې ونه کړو خدای مکړه زموږ سیستم بیا ناکامیږي یو ډېر مهم شی دی ریکوایرمنټ سپیسیفیکیشن یا دا معلومات به چې راټول کړو دا به زه ټول ډاکومنټ کړم لکه یو قرارداد په شکل ورنه جوړ کړم هغه به د مشتري سره یا لاسلیک شي یا د هغه سره د هغه رضایت پرې واخیستل شي او بل مهم شی دا دی چې په دې کې ډي اف ډي او ای ار ډي چې کوم ډیاګرامز دي هغه ډیاګرام جوړ شي د ډیټابیس ریلیونټ څومره شیونه چې دي دا ټول پکې ځای پر ځای شي او پاتې شو د کوډینګ خبره یا ځینې نور ډیاګرامز به د سافټویر انجینرینګ مربوط کېږي چې هغه بیا اپلیکیشن پروګرام سره تړاو لري نو موږ په خلاصه کې به دا ووایو چې کله هم موږ معلومات راټولوو دا به ډېر ټایم کنزیومینګ وي وخت به ډېر اخلي خو دا ډېر مهم دی چې په دې موږ زیات وخت تېر کړو ځکه چې صحیح معلومات راواخلو صحیح تصمیم ونیسو که چېرته یوه ستونزه موږ له اول نه حل کړو په هغې دومره مصرف نه راځي خو که دا وروسته پرې راته راشي لکه یو پل چې جوړ کړي او بیا یې ړنګوي او بیا جوړوي نو هغه ډېر قیمتي وي او زموږ ډېر وخت پرې لګېږي نو له اول نه باید ډېر محتاطانه مخکې لاړ شو چې زموږ پروژه ناکام نه شي